سلامونه د قدرمن لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای د وکړي چې ټول ښه جوړ صحتمن اوسه. قدرمن لیدونکو په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې د هغه فیچرډ کنټینیوس ټینس زمونه ده. په نننۍ ویډیو کې په دې زمونه نه بشپړ رڼا شو. انشاءالله د همدې به بشپړ تفصیل تاسو ته وړاندې کوو چې د همدې زمونې څخه مقصد څه دی او په انګلیسي ژبه کې په کومو وختونو کې په کومو حالاتو کې موږ له فیچرډ کنټینیوس ټینس څخه استفاده کولی شو. تاسو ټول قدرمن لیدونکي ویډیو مرحله په مرحله تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه به شو اوس ویډیو ته. لومړی به د همدې ویډیو په فایل کې د همدې زمونې تعریف او پیژندګلوي وکړو. زه راځم لومړی د همدې فیچرډ کنټینیوس ټینس تعریف ته چې دوی په تعریف کې څه وایي ښه متوجه اوسئ. Future continuous tense is used to describe an action that will be happening at a specific time in the future. داسې وایي چې فیچرډ کنټینیوس ټینس راتلونکي جاري زمونه هغه عمل ښایي چې په یوه ټاکلي وخت کې په راتلونکي کې په جریان حالت کې وي روان وي. داسې یو عمل داسې یو کار ښایي چې په راتلونکي وخت کې په روان حالت کې وي په جریان حالت کې وي په یوه ټاکلي وخت کې یو عمل په جریان کې وي. لکه سبا ورځ به زه په کار بوخت وم. نن شپه به زه په 11 بجې په مطالعه باندې بوخت وم. کتاب به لولم. یا سبا ورځ سهار 5 بجې به زه د قرآن کریم په تلاوت باندې بوخت وم. همدا ډول کار همدا ډول عمل چې په آینده کې په جریان حالت کې وي په راتلونکي کې یعنې جاري حالت ولري، همدې لپاره موږ د فیچرډ کنټینیوس ټینس څخه استفاده کوو. اوس لومړی زه تاسو ته د تعریف پښتو ته ما ترجمه دا هم ښایم، دا هم تاسو درې سره نوټ کولی شئ. له همدې څخه وروسته اوس راګرځو د همدې زمونې هیلپینګ ورب ته چې په دې کې کوم کومکي فعلونه هیلپینګ ورب استعمالیږي. له همدې وروسته بیا مثبت سوالیه منفي سټرکچر او جملو برخې ته راګرځو. اوس فرا شو هیلپینګ ورب برخې ته. ښه تاسو وګورئ په دې زمونه کې هیلپینګ ورب چې دی هغه فقط ویل دی ویل استعمالیږي. ویل چې دی بیا ټولو سبجکټونو لپاره همدا یو ویل استعمالیږي، هغه که فلورل دی که سینګولر دی لکه هی شي ایټ وي دی آی یو د ټولو لپاره همدا یو ویل استعمالیږي. ښه اوس فرا شو له همدې څخه وروسته مثبت سټرکچر او مثبتې جملې ته چې په دې کې موږ څه ډول جملې استعمالولی شو، څه ډول په دې کې مثال مثبت سټرکچر دی. تاسو وګورئ لومړی سټرکچر ته وګورئ. سبجیکټ دی پلس ویل دی هیلپینګ ورب دی پلس بی ورب پلس آین جی پلس کامپلیمنٹ. دلته یوه بله خبره هم شته، همدې ته مفهم وي. په دې زمونه کې موږ د ویل سره بی هم ټچ کوو، په دې کې موږ بی هم استعمالوو او دلته بیا آین جی هم استعمالیږي. لکه څنګه چې تاسو هغه نوره زمونې وکتې، هره جاري زمونه چې ده که هغه په پریزنټ کټګوري کې ده که په پاسټ کې ده هغه ورب آین جی اخلي. دلته په فیچر برخه کې هم په کنټینیوس زمونې کې ورب آین جی اخلي. په فیچر کنټینیوس ټینس کې موږ له ورب سره آین جی اضافه کوو. نو زه اوس راځم د همدې سټرکچر مطابق یوه جمله استعمالوم. تاسو دلته وګورئ. I will be studying at 9 PM tonight. زه به نن شپه په 9 بجو باندې په مطالعه بوخت وم. دلته تاسو وګورئ لومړی په سبجیکټ کې موږ آی راخیستی دی، بیا مو هیلپینګ ورب ویل راخیستی، بیا مو بی راکوز کړی، بیا ورب د سټډي آین جي مو سره اضافه د آخري کمپلیمنټ برخه ده. دوهم اګزامپل ته هم وګورئ. He will be working tomorrow. دی به سبا ورځ په کار باندې بوخت وي. که څه بیا هم هیلپینګ ورب کې هی دی، سبجیکټ سینګولر دی، ویل دی، بی دو ورک دی چې کار ته ویل کېږي، بیا آین جي موږ سره پلس ته ټومارو کمپلیمنټ برخه ده. دریم اګزامپل ته هم وګورئ. They will be going to Cunard at 10 AM today. دوی به نن ورځ کونړ ته په لاره وي، روان به وي، په 10 بجو نه باندې دوی په حرکت حالت کې وي، دوی به په حرکت کې وي. همدا ډول جملې همدې سټرکچر مطابق تاسو په فیچرډ کنټینیوس ټینس کې جوړولی شئ مثبتې جملې. نو خدای دې وکړي چې په جملې مو هم سرخوړ شوی، سټرکچر مو هم پېژندلی وي. اوس پرې راشو منفي برخې ته چې منفي سټرکچر څه ډول دی او څه ډول موږ منفي جملې په همدې زمونه کې استعمالولی شو. ښه
تاسو دلته اوس وګورئ نیګیټیو سټرکچر ته سبجیکټ دی ویل دی پلس ناٹ دی پلس وی پلس ور پلس آینجي پلس کامپلیمنٹ. دلته یوه خبره بیا هم شته د بی چې دی د ویل څخه جدا دی آینه د ویل سره په یوازې نه دی په منځ کې ناټ راغلی دی. تاسو داسې نشئ استعمالولی چې ویل پلس بی پلس ناټ. دلته ویل پلس ناټ پلس بی دی. تاسو جملې ته وګورئ. I will not be studying at 8 PM tonight. نن شپه په 8 بجو به زه مطالعه نه کوم. دلته څه وګورئ I will not be موږ داسې نه دي لیکلي I will be not. دلته به تاسو د بي نه بیا ناټ مخته کوئ یعنې د بي چې ده دا جدا کېږي. دلته د ویل ناټ تاسو لاند شارټ حالت هم استعمالولی شئ لکه څه ډول چې موږ نورو منفي جملو کې تاسو ته وښوده چې شارټ حالت هم تاسو په منفي جملې کې استعمالولی شئ چې هیلپینګ ورب د ناټ سره یو ځای کړو. دلته تاسو وانټ هم استعمالولی شئ. دا ډول تاسو وګورئ he won't be working today. خالي دا سبجیکټ بدل دی نه کوم فرق نه کوي. ویل ناټ مو یو ځای کړی دی شارټ حالت دی. دای به سبا ورځ کار نه کوي نو په کار کولو به دی لګیا نه وي بوخت به نه وي سبا ورځ. ښه نو په همدې ترتیب که تاسو شارټ حالت استعمالوئ که لانګ استعمالوئ ستاسو خپل طبیعت دی خو خبرو په جریان کې اکثره لانډ حالت استعمالیږي. ښه دریم اګزامپل ده هم وګورئ همغه جملې دي. They will not be going to Kandahar at 11 AM today. دوی به نن ورځ په 11 بجې کندهار ته په لاره نه وي یعنې روان به نه وي. نو تاسو په فیوچر کنټینیوس ټینس کې د همدې سټرکچر مطابق په همدې ترتیب منفي جمله استعمالولی شئ. یا ستاسو چې هر ډول موضوع وي په هر څه باندې خبره وي په هر څه باره کې وي تاسو د کټ مټ د همدې سټرکچر مطابق ځئ. ښه اوس به راشو سوالیه کویشن برخې ته. ښه تاسو وګورئ دلته کویشن سټرکچر ته جملې ته لومړی به سټرکچر ته وګورو. کټ مټ هماغه ډول لکه څه ډول چې موږ په هغه نورو زمونو کې تاسو ته ویلي وو چې هیلپینګ ورب په هره سوالیه جمله کې مثال چې هره زمونه وي هیلپینګ ورب مخته کېږي. دلته هم هیلپینګ ورب مخته دی او بي دلته بیا هم جدا دی. هیلپینګ ورب چې ویل دا د لومړی سبجیکټ دی بیا پاسیو وي ده سبجیکټ نه وروسته بیا ورب دی بیا د ورب سره انجي ده بیا کمپلیمنټ او کویشن مارک دی. هغه ته وګورئ اګزامپل جملې ته. will you be studying at 10 PM tonight. آیا تاسو به نن شپه په 10 بجو په مطالعه باندې بوخت وئ. ګورئ دلته لومړی موږ هیلپینګ ورب راکوز کړی دی بیا مو سبجیکټ کې یو دی بیا مو بي راکوز کړی په ورب کې سټډي بیا مو انجي څخه د کمپلیمنټ ته کویشن مارک دی. دوهم اګزامپل ته وګورئ ډېره عادي خبره ده ډېر ساده ده که تاسو نوره ویډیوګانې کتلې وي زموږ هغه کومې زمونې باندې مو چې جوړې کړي دي په پریزنټ کټګوري په فاسټ نو تاسو ته به دا ډېره عادي خبره وي سټرکچر یا مثال د ترتیب یې هیلپینګ ورب استعمالول. ښه will she be working tomorrow. آیا دی به سبا ورځ په کار باندې لګیا وي بوخته به وي. دریم اګزامپل هم شته will امجید be playing cricket at 9 AM tomorrow. آیا امجد به سبا ورځ 9 بجې د کرکټ په لوبه بوخت وي یعنې کرکټ لوبه به کوي جریان حالت کې به وي په لوبه کې. نو په همدې ترتیب تاسو کولی شئ چې د همدې سټرکچر مطابق په فیوچر کنټینیوس ټینس کې سوالیه جملې استعمال کړئ. هر ډول جملې چې استعمالوئ تاسو هر ډول موضوع وي هر ډول خبره وي په همدې ترتیب یې استعمالولی شئ لیکلی شئ. اوس به راشو هغه جملې ته چې هم منفي وي او هم سوالیه وي نیګیټیو ان انټراګیټیو سینټنسز ته. ښه تاسو لومړی سټرکچر ته وګورئ په دې کې موږ دوه ډوله سټرکچرونه استفاده کوو یو شارټ دی یو لانګ سټرکچر دی. لانګ سټرکچر په همدې ډول تاسو ته ما نورو زمونو کې هم د دې وضاحت کړی دی چې په کات سبجیکټ څخه وروسته ناټ استعمالیږي او په شارټ کې بیا ویل هیلپینګ ورب یعنې ناټ یو ځای استعمالیږي په شارټ حالت کې. ویل دی سبجیکټ دی ناټ دی پلس بی دی دلته د پلس پاتې شوی دی خیر ورب دی انجي کمپلیمنټ کویشن مارک دی. د دې سټرکچر مطابق یوه جمله استعمالوي تاسو وګورئ will you not be studying at 10 PM tonight. آیا تاسو به په 10 بجو نن شپه مطالعه نه کوئ په مطالعه به بوخت نه وئ مطالعې په جریان کې به نه وئ. دلته موږ ویل راکوز کړی دی بیا مو سبجیکټ کې یو دی ناټ دی بیا بی دی ورب دی سټډي انجي کمپلیمنټ برخه او کویشن مارک. شارټ سټرکچر ته وګورئ وانټ دی ویل او ناټ یو ځای شوي دي لاند حالت دی وانټ سبجیکټ دی پلس بی پلس ورب پلس انجي پلس کمپلیمنټ کویشن مارک.
یوه جمله ده won't you be studying at 10 PM tonight. آیا تاسو به په لاسو بجې په مطالعه باندې بوخت نه وئ، مطالعې په جریان کې به نه وئ؟ نو بیا هم وایم چې لانګ حالت په میسیجونو ټیکس حالت کې استعمالیږي او شارټ په سپیکینګ برخه کې استعمالیږي. نو تاسو به کټ مټ د همدې سټرکچر مطابق که هغه لانګ حالت څخه استفاده کوئ که شارټ څخه استفاده کوئ چې هر ډول جمله استعمالوئ په همدې ترتیب به یې استعمالوئ. نو د قدر وړ لیدونکو خدای دې وکړي چې د فیوچر کنټینیوس ټینس زمانې په بشپړ مقصد پوهېدلي یاست. کومه ستونزه مشکل نه وي، که بیا هم هر څوک پوښتنه لري تاسو په کار په همدې ویډیو نه کمنټ پرېښودلی شئ. فعل حالا ښه وخت غواړم، په خدای مې سپارلی یاست.